औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तासो वडेरा शुक्रिया अदा न कमा दे मरगरो वडेरा अदा कमा तासो इंतहाई द ज़ړه نه لیکه ما دا خبره د ज़ړه نه مې راوځي. تاسو مونږه ډېر برداشت کړو. شهران پوره څوک نشي برداشت کولی. اکثر زمونږه نمبر چې راځي نو کسان تلي. دا ډېره د خوشبختۍ خبره ده زمونږ دپاره، ډېره د خوشحالۍ خبره ده چې ملګري کسې ښه جوخ ناست دي. شاکر صاحب یو څو شعرونه وایم چې زخم چاته نه ښایو په وس خبرې نه کوو، زخم چاته نه ښایو په وس خبرې نه کوو، موږ د زړه د درد چاته یو خس خبرې نه کوو. زخم چاته نه ښایو په وس خبرې نه کوو، موږ د زړه د درد چاته یو خس خبرې نه کوو. او اور په خوله کوو خو سر د مینې ښکته نه پرېږدو، اور په خوله کوو خو سر د مینې ښکته نه پرېږدو. دار وي که سنګسار وي شو خس خس خبرې نه کوو، اور په خوله کوو خو سر د مینې ښکته نه پرېږدو. دار وي که سنګسار وي شو خس خس خبرې نه کوو. او شعر دی چې نن یې راته ووایي چې دا کور او پیغور نه کېږي، نن یې راته ووایي چې دا کور او پیغور نه کېږي، نن یې راته ووایي چې نور بس خبرې نه کوو. یو غزل به ووایم، نیمګړې به زما ده چې بې مینې دي بې زړه دي مینهوال هغسې نه دي، بې مینې دي بې زړه دي مینهوال هغسې نه دي، دې کلی هغسې خو کلیوال هغسې نه دي. بې مینې دي بې زړه دي مینهوال هغسې نه دي، دې کلی هغسې خو کلیوال هغسې نه دي. او ښایسته نظرونه چې لیوال هغسې نه دي، ښایسته نظرونه چې لیوال هغسې نه دي، دا ورځې د سپرلي زما په خیال هغسې نه دي. ښایسته نظرونه چې لیوال هغسې نه دي، دا ورځې د سپرلي زما په خیال هغسې نه دي. او که ښکلې د ښایست د خرڅ خبره کړي ګرم نه دي. شاکر صاحب که ښکلې د ښایست د خرڅ خبره کړي ګرم نه دي، مین هم د وطن ورک په جمال هغسې نه دي. که ښکلې د ښایست د خرڅ خبره کړي ګرم نه دي، مین هم د وطن ورک په جمال هغسې نه دي. او زما که منی نور اډو د ګل ګاونډ ته مه ځئ، زما که منی نور اډو د ګل ګاونډ ته مه ځئ، ګل مخو موسمونه لازوال هغسې نه دي. زما که منی نور اډو د ګل ګاونډ ته مه ځئ، ګل مخو موسمونه لازوال هغسې نه دي. او هغوی زما په خیال د هغه کوره کډه کړې، هغوی زما په خیال د هغه کوره کډه کړې، ورخاړي په کودرو کې سنبال هغسې نه دي. هغوی زما په خیال د هغه کوره کډه کړې، ورخاړي په کودري کې سنبال هغسې نه دي. او راوایړوی رای ولې ښې د لاسه کې صدر صاحب راوایړوی رای ولې ښې د لاسه کې، دوی پوه کوي چې اوس ګورې لیکوال هغسې نه دي. راوایړوی رای ولې ښې د لاسه کې، دوی پوه کوي چې اوس ګورې لیکوال هغسې نه دي. او شعر دی چې دا بل چا د خپل نوم سره زما نامه لیکلی، دا بل چا د خپل نوم سره زما نامه لیکلی، دا کرښې بهره ګوره په دیوال هغسې نه دي. او یو غزل بل وایم زما حق جوړېږي. شاکر صاحب توجه، د وخت د جبر ته چا دا خبره نه ده کړې، د وخت د جبر ته چا دا خبره نه ده کړې، پښتون خو هېڅ چاته سیوا خبره نه ده کړې. د وخت د جبر ته چا دا خبره نه ده کړې، پښتون خو هېڅ چاته سیوا خبره نه ده کړې. او ما همیشه هغه خبره د دروغ ګڼلې، ما همیشه هغه خبره د دروغ ګڼلې، تا چې په سترګو کې په غلا خبره نه ده کړې. ما همیشه هغه خبره د دروغ ګڼلې، تا چې په سترګو کې په غلا خبره نه ده کړې. او شعر دی چې
جانان پرېږدوه په دې خبرو ګټه کېږده جانان پرېږدوه په دې خبرو ګټه کېږده ډېر څه دې کړي دي خو ما خبره نه ده کړې جانان پرېږدوه په دې خبرو ګټه کېږده ډېر څه دې کړي دي خو ما خبره نه ده کړې او تا ما ته چرته چرته خپل اډو ویلې نه دي تا ما ته چرته خپل اډو ویلې نه دي تا ما ته چرته خپل اډو ویلې نه دي تا ما ته چرته په خندا خبره نه ده کړې تا ما ته چرته خپل اډو ویلې نه دي تا ما ته چرته په خندا خبره نه ده کړې او بهره په هر کار کې مو خپله منماني کړې ده بهره په هر کار کې مو خپله منماني کړې ده بهره موږ چرته په صلاح خبره نه ده کړې دا خو ټیک نه ده خو زه وپویم نو هغه که هر څومره د تور او د پیغور سړی و هغه که هر څومره د تور او د پیغور سړی و خو دومره وه چې په دې تور نظام راخور سړی و هغه که هر څومره د تور او د پیغور سړی و خو دومره وه چې په دې تور نظام راخور سړی و او ما کې که وه حوصله ون و اخر څومره به وه ما کې که وه حوصله ون و اخر څومره به وه په هر یو لور د شپې دیوتا ته را نسکور سړی و ما کې که وه حوصله ون و اخر څومره به وه په هر یو لور د شپې دیوتا ته را نسکور سړی و او یو بس د مټ د تاوهلو پکې هېڅ څوک نه و یو بس د مټ د تاوهلو پکې هېڅ څوک نه و ګنې نو کوم خوا چې نظر تلو په هر لور سړی و یو بس د مټ د تاوهلو پکې هېڅ څوک نه و ګنې نو کوم خوا چې نظر تلو په هر لور سړی و او شاکر صاحب شعر دی چې زه هم حیران وم چې اورنګ او د خوشحال مخې ته زه هم حیران وم چې اورنګ او د خوشحال مخې ته خو چې خبره سپینېده پکې د کور سړی و زه هم حیران وم چې اورنګ او د خوشحال مخې ته خو چې خبره سپینېده پکې د کور سړی و او خاورین ذهنونه د معصومې مینې درد پېژني خاورین ذهنونه د معصومې مینې درد پېژني زمونږ ترمنځ چې په ما ګرانه و د اور سړی و خاورین ذهنونه د معصومې مینې درد پېژني زمونږ ترمنځ چې په ما ګرانه و د اور سړی و ډېره مهرباني ډېره شکریه